Bismillahirrahmanirrahim. پرون ویلو مونږه کلیکټیو ناون او کمپاوند ناون. زه امید لرم چې تاسو په هغه باندې ډېر ښه پوه شوي وئ. نن به مونږه کاونټیبل ناون او انکاونټیبل ناون چې اخیر د کاونټیبل او انکاونټیبل دا کومه بالا ده. که دا ویډیو مو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. کاونټیبل ناون د ناون which can be count. هغه ناون کوم چې مونږه شمارلی شو هغه ته څه ویلی کېږي؟ هغه ته ویلی کېږي کاونټیبل. کاونټیبل خپله معنا ده شمار. د ناون which can be count. هغه ناون کوم چې مونږه شمارلی شو یعنی د شمار قابل وي هغه ته څه ویلی کېږي؟ هغه ته ویلی کېږي کاونټیبل ناون. خو یوه خبره بله هم په یاد ولرئ چې د کاونټیبل ناون سره مونږه د ا او د ان او د غون آرټیکل مونږه دې سره لګولی شو. لکه ما تاسو ته آرټیکل ویډیو هم جوړه کړې وه چې ا ان به کوم ځای کې یوز کوو او ا به کوم ځای کې یوز کوو. نو دغه شانې دې کې د کاونټیبل ناون کې مونږه آرټیکل څه کوو دا شو یوز کولی. هغه ناون کوم چې شمارلی کېږي هغه ته څه ویلی کېږي؟ هغه ته ویلی کېږي کاونټیبل ناون. لکه څرنګې بوکس، پینز، کلوتز، سلیپرز، ټریز دا زموږ سره څه دي؟ دا زموږ سره کاونټیبل ناون دي. بل دی زموږ سره انکاونټیبل ناون چې انکاونټیبل ناون څه ته ویلی کېږي؟ د ناون which cannot be count. هغه ناون کوم چې مونږه شمیرلی نشو. د انکاونټیبل ته وګورئ تاسې د انکاونټیبل خپله معنا د شمار قابل نه. کاونټیبل معنا ده د شمار قابل او د دې معنا ده د شمار قابل نه. هغه ناون کوم چې شمیرلی کېږي نو هغه ته څه ویلی کېږي؟ هغه ته ویلی کېږي انکاونټیبل ناون. او د دې سره لکه څنګه چې مونږ ویل د کاونټیبل سره به د آرټیکل څه کېږي؟ دا به ورسره لګي. د دې سره به څه کېږي؟ آرټیکل دا نه لګي. که یو ډیپینټ آرټیکل لکه دا که ورسره لګوئ دا ورسره شی لګولی خو دا نور آرټیکل د دې سره نه لګي. لکه څرنګې سایل خاوره، لکه خاوره خو نه شمارلی کېږي که نه نو ای سایل نه شی ویلی او نو ان سایل شی ویلی. د سایل به وښیي او که ده ورسره وښیي او که نه. بل دی آیل. ګوره که نه دا اوی راغلی دا واول دی خو د دې سره مونږ د ای ان اضافه نه شو کولی ځکه چې دا انکاونټیبل دی شمارلی کېږي نو. او کوم چې نه شمارلی کېږي هغه سره مونږ د ای او ان اضافه نه شو کولی. او بل دی زموږ سره شوګر چیني دا خو هم نه شمارلی کېږي که نه. دې سره مونږ د ای او د ان اضافه نه شو کولی که د ده دا څه کوئ کولی شئ. بل دی زموږ سره واټر، فلور، رایس دا زموږ سره انکاونټیبل ناون دی. او اوس د دې کاونټیبل ناون اگزامپل د بوکس ای بوکس هم شی ویلی ان بوکس نه شی ویلی ځکه چې دا واول نه دی بي واول نه دی نو ان نه شی ویلی ای شی ویلی او دم شی ویلی. بل دی زموږ سره پین ای پین د پین هم دا شی ویلی. کلوتس دا کلوتس څه دا مونږه د کلوتس هم شو ویلی ای کلوتس هم شو ویلی خو ان کلوتس نه شو ویلی ځکه چې دا زموږ سره اخره پیلنی ټکی واول نه دی. بل زموږ سره اورنج ان اورنج ای دې سره مونږ نشو یوز کولی ځکه چې د مخکینی ټکی واول دی نو دې سره مونږ ای ان یوز کوو. ان اورنج د اورنج دا زموږ سره د کاونټیبل او د انکاونټیبل ناون. او یاد لرئ د دې دوه قسمونه نور هم شته ریګولر ناون او ایرریګولر ناون. انشاءالله راتلونکي ویډیو په هغه په اړه کې وي.